نو حضرت لقمان خپل بچی ته د نصیحت په انداز کې فرمایي یا بنیا اے بچیا اقم الصلاة د ټولو نه اول چې زه د کومې خبرې نصیحت تا ته کوم هغه دا دی چې د مونځ پابندي کوه دویم نصیحت درته دا کوم وأمر بالمعروف خپل امنی کی کوا او خلق ته هم د نیکه امر د نیکه وینا دا ورته کوا وانهى عن المنکر او صرف د نیکه وینا چاته کول او د نیکه د کولو وعظ کول دا هم نه کافي کیږي د نیکه د کارونو د امر کولو سره سره د بدۍ د کارونو نه د خلقو د منع کولو کوشش هم کوه او بیا ورته وایي چې بچیه مونځ کولم آسان کار نه دی ګران دی بیا امر بالمعروف او نهی عن المنکر کول دام آسان کار نه دی ګران دی او کله کله به په دې کارونو کې تا ته تکلیف ملاویږي ته به چاته د نیکۍ حکم کې د بدۍ نه به یې منې کې او هغې کې به د هغه خیر وي خوا به ناپویه انسان وي او ستا د خبرې د منلو په ځای باندې به تا ته بد رد ووایي تا ته به کنځل وکړي تا به سپک کړي تا له به پړق درکړي نو دا تکلیفونه میلاوېدل دا به ورسره وي نو ورته یې فرمایل چې واصبر علی ما اصابک دې لاره کې چې درته کم تکلیفونه میلاویږي په هغې باندې صبر کوه د الله نه مدد غواړه او د صبر او د مونځ په وجه باندې الله رب العزت د انسان سره خپل مدد شاملی دا د ړومبنۍ ټوکړې ترجمه وه الله بانه جوړوي انقلاب راوستو دپاره خدای پاک بانه جوړوي حضرت علی کرم الله وجهه یو ځل د یو کافر د قتل اراده وکړه او کافر یې قابو کړ په سینه ورته کېناست د کافر په د لاندې نه په مخ مبارک باندې ورته لاړې تو کړلې حضرت علی کرم الله وجهه د لاړو د توکلو نه بعد د کافر د سینې نه راښکته شولو راښکته شولو دا کافر پوښتنه کوي چې تا خو زه قابو کړی وم تا خو د ډېره اسانتیا سره قتلولی شوم ما بیا دومره ګستاخي وکړه چې ستا مخ باندې مې لاړې تو کړلې او د دې باوجود چې قابو کې م ومه ګستاخي مې م وکړله او ته زما د سینې نه کوز شوې او هغه اسانتیا باندې زما قتلول چې دي هغه د کټ کړل پرېږدې خو
حضرت علی کرم اللہ وجہہ ورته فرمایل ما چې تقابو کړی وي زستا په سینه باندې ناستما ما ته قتلول خدا الله د رضا دپاره ما د خدای دپاره ته قتلولې و چې تا کله زما په مخ باندې لاړې تو کړې نو ما له غصه راغله نو که چرې د غصې نه بعد ما ته قتلولی نو دا قتل بخالص دا اللہ دا رضا دا پارا نو پدی کی بزما دا نفس خواہشم شامل وو نو کچتا زما پا مخلاری تکلو مالا غصر اغلا نو چه کم کار خالص دا خدای دا رضا دا پارا نکیدو ما اغا کار پرے خودو ما تذکا قتل نکلے استاد سنین پورتا شو کافر وتوی لاس دیخوا کچ بیعتو کم کافر کلمہ ویل لا الہ الا اللہ محمد الرسول گورا دے کافر تا دیر نصیحتون شوی دیر وازون باورتا شوی بی دیر دعوتون باورتا شوی لیکن دا حضرت علی کرم اللہ وجہو پا یو معمولی گندے حرکت بانے اللہ پاک آغتا دا کفر نجات ورکا او دا جہنم پا زیبانی اغا جنتی جوڑ اللہ جل مجدوہو دا دی وجن ارشاد فرمائی چیو دا وعدے دا پابندے خیال کرے بل دا موس پابندی کوا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کوا او پا دی لارو کی بتا تا تکلیفون ملاوی کی تکلیفون بانے صبر کوا ستا دا صبر پا نتیجہ کے با اللہ رب العزت دا دیر و خلق و زندگی بدلے گی اللہ دی منترہ صبر توفیق امرائی اللہ دی زمون خپل زندگی کم تبدیلی راولی کم گناہونا کم گمراہے چاہے کہ مبتلایو اللہ زمداغین نجات نصیب کی اور منگ دے اللہ پاک دا مخلوق دا پارا دا خیر اور دا گمراہین دا حفاظت ذریعہ گرزی واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین